په دې وروستیو وختو کې خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 40 تنه ماشومان په اوبو کې غرق شو. موږ له هغو سره د خپل خواخوږۍ او د تسلیت پیغام شریکو او ځان دوی سره په دې غم کې شریک بولو. همداسې په پېښور کې په یو مسجد کې لویه چاودنه وسوه، ډېر درانه تلفات یې واړول. په دې غم کې هم له خپلو پېښوري وروڼو سره ځان شریک بولو. افغانستان تیر 45 کاله په جنگ کې تیر کړي. د جنگ او د درد هغه تکلیف احساسولی شي. د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورېدي، د بل چا په بام نه ورچي. خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنګ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لہذا چې په تېرو 20 کلو کې موږ داسې یو بم ونه لید، یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوځي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوځي. نو لہذا د دې باید دقیقه پوښتنه وشي، د دې باید دقیقه پلټنه وشي. افغانستان ته د پلوی ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وایي، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شو چې دلته دا خبره نشته.